که چیرې ستاسو ګیس جوړیږي په خېټه کې او خېټه مو ورسره پړسیږي یا ستاسو په خېټه کې ګړ ګړ شان اوازونه ځي کوم ته چې بلوټینګ ویلی شي یا د دې سره ستاسو ازمه په بهتروالي طریقه باندې نه وي کوم ته چې انډایجیشن ویلی شي یا لږ شان معده سوی کوي او کله هم چې تاسو خوراک وکړئ نو هغه خوراک په تاسو باندې زور راوړي یعنې بارې پنج جوړیږي نو دې علاماتو دپاره په سکرین باندې کوم تاسو ته ډایجکس ایم شربت چې دی دا ورته استعمالیږي او د دې بهترین ریزلټ د دې دپاره دی چې ستاسو په خېټه کې کم ګیس دی هغه کم کړي که چیرې انسان د دا بیمارۍ او دا علامات وي نو په دې دوران کې د ایمه استعمالوي که چیرې د انسان ګردې ډېرې زیاتې خرابې وي یا کله هم چې انسان دا شربت وڅښي نو د هغه په وجود باندې ښه نه راځي او الرجي راولي یا کله هم د هغه په خېټه باندې ډېر زیات سخت درد وي او وجه یې معلومه نه وي نو په دې دوران کې دی هم استعمالوي او کله هم چې انسان دا استعمالوي نو د ورځې 2 یا 3 ځله استعمالولی شي د ډاکټر په مشورې سره چې دا یو بهترین څیز دی او دې نه علاوه که چیرې ستاسو وجود ډېر زیات ستړی او ستومانه وي او انرژي پکې نه وي او تکاوټ محسوسوي نو دې دپاره حالې سلاجید هم دي چې هغه تاسو زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شي چې د هغې سره ستاسو په وجود کې انرژي راځي تکاوټ او ستوماني کمېږي یا دې نه علاوه که چیرې ستاسو په ذهن کې څه سوال وي نو هغه تاسو په کمنټ کې کولی شي شکریه